السلام علیکم شاګردانو له دوی سره جوړ وایست راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه انګلیش وکیبلري اباوټ هاوس د کور په باره کې وکیبلري چې د کور کوم شیان استعمالیږي خاص کار په کچن کې پخلنځي کې او دارنګه د فرنیچر وکیبلري. لوکینګ ګلاس معنا هندار انسان کې ګوري هغه هندار. بلانکټ کمبله. کریډل زانګو. ویک بتی. بیډ شیټ پلنګ پوش هغه ټوکر چې پر پلنګ باندې هواریږي. کرټن پرده. ټیبل کلات میز پوش چې پر میز باندې هواریږي هغه ټوکر. هرټ انګیټې نغرۍ. ټارچ بتی. جینجر ادرک. فیول د سون مواد هغه شیان چې سوځل کیږي لکه بټي وغیره. یوټینسل لوښي. فلیم لمبه د اور. پیپر تور مرچ. اوون تنور. بروم جارو. کیټل چایبر. ټیپاټ د ټیپاټ مجله اصلي لیکل دی لیکل کی ټیپاټ. چیناکه. کارپټ غالۍ کمبله. میرر هنداره. کورلیټ پوش. لینټرن څراغ. کم ژمنځ. ماسکیټو نټ مچردانۍ. میټینګ درۍ. مورټر اونګه چې شیان کې میده کیږي. پیپکین دیګ د خاورو. کټو او فرایینګ داسې لوښي چې شی کې سور کیږي پخیږي. ګوبلټ جام ګیلاس دی جګ ګیلاس دی پښې لري. کارډمم الایچي. ییل بکټ باټلي. کول سکاره. سکیل ترازو. ساسر پلیټ. شوګر پاټ هغه لوښي چې بوره کې ایښودل کیږي. پاټ لوښي. باسکټ ټوکري. جار مرتبان. پیونل کیپ. سپون کاچوغه. کینسټر هغه لوښي چې چای پاڼې کې اچول کیږي. ډورمیټ هغه د ټوټه چې په دروازه کې هواریږي د ټوکر ده. میلسټون ژرنده خاص کار د ډبرې ژرنده. لیډل کوکر غټه کاچوغه چې اشپز یې استعمالوي. سیو معنا رغبیل. سوپکیس صابندانۍ. سپیټون زما خیال ډبل ورځي. تکدان چې سانس ورک توکي. سیک بوري ګونی. ایشز انبار. نو ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې د انګلیش وکیبلري د کور په باره کې هغه وړدونه چې د کور په باره کې موږ استعمالوو هغه انګریزي الفاظ. که مو چیرې ویډیو خوښ شوی وي لایک یې کړئ. مننه. الله حافظ.